اوریدونکو یو بله موضوع چې په 12م درس کې به سره کور کوو په هغې باندې بحث کوو هغه سی بولیانز دي. چونکې دا هم نوې موضوع ده دې لپاره د یو نوې پروژه کریټ کول غواړم. سی بولیان څه ته وایي، څنګه کاریږي او دا ډیټا ټایپ لپاره موږ کوم هیډر فایل لرو چې هغه باید خپل فایل کې انکلود کړو، په هغې باندې بحث کوو. نو د نوې پروژې کریټ کولو لپاره تاسو فایل مینو باندې به کلیک کوئ، د هغې نه ورسره به شي نیو کې به نوې پروژه کریټ کړئ تاسو او کنسول بیس اپلیکیشن به انتخاب کړئ او پروجیکټ به په سی کې تاسو والئ، ځکه ویډیوګانو سیریز زمونږ سی پروجیکټ په اړه ده. راځو دلته نوم ورکوو د خپل پروژې، ورکوو سی بولیان او دا به موږ اوکې کړو او دا به موږ چیرته سټور کړو په ډیسکټاپ کې کوم پروژه چې موږ کریټ کړې د خپلو پروژو سیریز لپاره هلته موږ سټور کوو. دلته هم یو ډایرکټري موږ کریټ کوو او نوم ورته ورکوو د سی بولیانز په نامه او دا موږ اوکې کوو تر څو دا اوپن شي او دا زموږ ټوله پروژه هلته سیف شي. دا کوم کوډینګ انوایرمنټ موږ ته ښکاري، دا نو مین باډي کې به موږ خپل کوډ تر سره کوو. دلته دوه هیډر فایل موږ انکلود کړي دي، یو د سټنډرډ انپوټ آوټپوټ لپاره پرنټ اف او د سکین اف لپاره، او بل شی د میتھمیټیکل اپریشنز کله موږ تر سره کوو ضرورت پیښیږي چې دا هیډر فایل موږ انکلود کړو. راځو زموږ موضوع نننۍ موضوع په دې ویډیو کې یا په دې درس کې چې موږ لرو هغه سی بولیان څه ته ویل کېږي. تاسو په دې باندې پوهیږئ ځینې وخت ضرورت پیښیږي پروګرامینګ کې چې موږ یو ویلیو ته ارزښت ورکړو، یعنی موږ یو ویلیو په نظر کې ونیسو، لکه داسې یس او یا نو وي او یا په همدې شکل آن او یا آف وي. او یو بل مثال درکړم، یا ټرو دویمه ټرو او یا فالس وي. نو دا ځینې هغه ویلیوګانې چې دوه دي، په دوه کې به موږ یو کنسیډر کوو، یو په نظر کې نیسو. نو دې کارونو لپاره موږ سی بولیان کاروو. سی بولیان دا هم یو ډیټا ټایپ دی، خو دا بلټن نه ده، دا په وروستیو کې سی 9 ورژن کې دا اپریټر شامل شو چې دا خپل ځان لپاره یو ځانګړی هیډر فایل هم لري چې د هغې هیډر فایل په استعمال سره موږ کولی شو د سی بولیان نه استفاده وکړو. د هغه هیډر فایل دا چې هیش انکلود به تاسو ورته ولیکئ او د هغې نه وروسته لیس دین او ګریټر دین ساین به تاسو استعمال کړئ. د دې په داخل کې به تاسو ایس ټي ډي بول به ولیکئ او ډاټ ایچ، یعنی دا هیډر فایل دا لازمي ده. کله چې بولیان کاروئ دا به تاسو لیکئ، که چېرې دا نه وي کار نه کوي. دا لاین زموږ فقط انسټرکشن دی، ګایډنس دی، دا موږ کمنټ کوو، دا موږ کوډ کې نه شامله غواړو. اوس راځو دې نه استفاده کوو. څنګه چې تاسو نور ډیټا ټایپ به تاسو ویریبل کریټ کولی، تاسو به ډیټا ټایپ لکه انټیجر به تاسو لیکه، بیا هماغه شکل د ویریبل نوم به تاسو لیکه او بیا به تاسو اسایمنټ اپریټر او بیا ویلیو به ورکوله. نو په همدې شکل د بولیان لپاره هم طریقه دا ده چې تاسو باید ډیټا ټایپ لیکئ، ډیټا ټایپ به تاسو ذکر کوئ، بیا د ویریبل نیم به تاسو ذکر کوئ، په همدې شکل اسایمنټ اپریټر به تاسو راولئ او د هغې نه وروسته به یو ویلیو به تاسو اساین کوئ. دا یې سینټکس ده. اوس راځو چونکې ډیټا ټایپ موږ خپله بولیان کارو، نو هغې لپاره تاسو به BOOL دا کیورډ ده، همدا به تاسو کاروئ. د هغې نه وروسته ویریبل نیم، د ویریبل نیم انتخابومه، داسې ورته لیکمه ایس پروګرامینګ فینټاسټیک آیا پروګرامینګ په زړه پورې دی. دې لپاره زه ویلیو ورکومه ټرو ویلیو ما ورکړه. اوس زه راځم همدا شو کول زه غواړم، ځکه ما ویلو چې موږ په دوه کې به یو ویلیو ته پرایورټي موږ ورکوو، هماغه موږ کاروو. نو زه راځم دا ویلیو ځان ته شو کول غواړم، چونکې تاسو پوهیږئ د ټرو فالس دا یو انټیجر رقم ده، تاسو د هغې لپاره فارمټ سپیسیفایر به هم انټیجر کاروئ. نو زه راځم زه ورته وایم دا ویلیو ماته شو کړه، یعنی دا ویریبل کې چې کوم ویلیو ده هغه ماته شو کړه. تاسو به دلته راشئ او دلته به دا ذکر کوئ، هغه څه چې زموږ نه دي په کار هغه کمنټ کوو، لکه انټیجر ویلیو 12 دا به تاسو کمنټ کوئ. طریقه ډېر ساده، انتخاب به یې کوئ او د کنټرول بیک سلش په ذریعه، دا یې شارټکټ ده، او یا تاسو کولی شئ مخامخ ته ودرېږئ او ډبل بیک سلش ووهئ
اوس دا زه کمپایل او رن کوم، نتیجه مونږ ګورو. او دا سورس فایل چې دی زه هم دا سیف کول غواړم. چیرته؟ تاسو به راشئ اما کوم ډایرکټري چې مونږ انتخاب کړې ده په مای پروجیکټ کې او بیا سی بولین کې په همدې ځای کې به تاسو سیف کړئ دا مین فایل. دا به رن شي، کمپایل به شي. ګوره مونږ ته وایي چې تا دا ویلیو استعمال کړي، یعنې دا سنټکس تا کارولی خو دا کوم مفهوم نه لري. نو دا به مونږ هم کمنټ کو، دا زمونږ نه ده پکار، فقط د راهنمایي لپاره وه. مونږ به راشو دلته کمپایل او رن به یې کو. مونږ ته یو بله خبره دا هم کوي، تاسو دا ایرر ولولئ چې آینده لپاره هغه غلطۍ نه ستاسو مخنیوی کیږي. نو مونږ ته په 18 لاین او په 9 کالن کې مونږ ته وایي true undeclared first use in this function. یعنې په دې فنکشن کې تاسو اول ځل لپاره کارولې او ډیکلر شوی نه ده. نو راځئ مونږ ګورو چې آیا د دې ډیکلریشن ته ضرورت شته که نشته. ځکه ضرورت شته چې مونږ ټرو باید په کوچنیو حروفو ولیکو. ما تاسو ته ویلي چې دا سی چې ده دا کیس سنسټیو ده. که دې کې ټرو ته په ټي غټ ولیکې وړوکی ولیکې دا بیل مفهوم ده. نو ټرو مونږ کله نه ده کارولی. دې کې چې کوم پری ډیفاین دی هغه ټي په وړوکي سره ده. نو که تاسو دا کمپایل او رن کوئ اوس به کوم ایرر به نه درکوي. نو ډایرکټ به مونږ ته یو ویلیو باید راښکاره کړي. نو مونږ ته کوم ویلیو راښکاره نه کړه. اوس ګورو چې دا ولې. ګورئ بولین ایز پروګرامینګ فینټاسټیک مونږ ورته ترو ویلی، هلته باید مونږ ته 1 ښکاره کړي. او که چیرې مثال مونږ داسې وکړو یو بل درته ذکر کومه بولین یو ویلیو زه اړمه ایز پروګرامینګ هارډ، آیا پروګرامینګ سخته ده؟ دلته زه ورکومه فالس. اوس زه ورته یم دا راته شو که زه به داسې نه یو کاپي والمه، کاپي او تاسو دلته انټر کوئ. دا ویریبل ماته شو که زه راځم دلته شو کول زه غواړمه او دا ویریبل دې ماته شو کړي دواړې. دلته فارمټ سپیسیفایر که تاسو فکر کړی مونږ امپرسنټ لیکلی او ډیم ورسره نه ده لیکلی، زه ډیم لیکمه چې دا مونږ ته شو کړي. اوس زه راځم هلته دا په نیو لاین کې ځالمه. اوس که چیرې تاسو دا کمپایل او رن کوئ مونږ ته به ښکاره کوي یو یې ښکاره که. ځکه دلته وګورئ تاسو بولین کې مونږ لیکلي ایز پروګرامینګ فینټاسټیک، آیا پروګرامینګ په زړه پورې ده؟ نو ما ورته لیکلي ټرو. نو دا کنډیشن صحیح ده، یعنې دا کوم مطلب چې زما په کار و دا صحیح ده. نو ځکه 1 راته ریټرن کوي. کله چې 1 ریټرن کوي معنی پوه شه چې دې ویریبل ته کوم ویلیو اسان شوی هغه ترو ده. ایز پروګرامینګ هارډ، آیا پروګرامینګ سخته ده؟ ما لیکلي فالس. نو کله چې دا ډسپلی کوم ماته 0 راکړه. او دې هدف دا دی چې هلته کوم ویلیو ته اسان شوي دې ویریبل ته هغه فالس ده. نو دې ته ورته په نورو مثالونو کې موږ هم کولی شو د سی بولین نه استفاده وکړو. دا نو څو خبرې وي د بولین اړوند، امید ده چې پوه شوي اوسئ. په همدې شکل تاسو کولی شئ د بولین سره کمپیر هم کوئ، یعنې کمپیریزن د بولین تاسو هم کولی شئ. زه راځم هلته یو بل پرنټ اف کې زه به دا نوی لاین کې زه شو کړمه، نوی لاین کې شو کول زه غواړمه. اوس راځم دا به زه لرې کړمه، کاپي مې تیار اخیستې ده، یو بل پرنټ اف به زه راوالمه، د دې به یو کاپي موږ والو. او اوس دوه بولین موږ سره کمپیر کوو. زه ورته څه وایمه داسې وکړه چې ایز پروګرامینګ هارډ دا یو ویریبل ده او بل ویریبل دا بل ده. زه ورته یم دا دواړې ما سره کمپیر کړه، دا اول ویریبل او دویم دا دواړې سره مساوي دي که نه، ویلیوګان سره مساوي دي که نه. کمپیریزن اپریټرز موږ دا ویلیو په دې شکل موږ کولی شو ویې ګورو. تاسو وګورئ دلته نو موږ ته به نتیجه څه راکوي؟ 0 یې راکړه، ځکه دواړې سره یو شان نه دي، یو دی ټرو او بل دی فالس. نو دواړې مساوي کېدای نه شي، ځکه موږ ته 0 راکړه. او که چیرې دواړې څنګه وي ټرو وي نو موږ ته به نتیجه به ټرو راکوي. زه راځم ټرو ورته لیکمه، نو تاسو ته ټرو ولیکئ، نتیجه به زموږ څه وي تاسو وګورئ دلته نتیجه به راځي 111. نو دا معنا چې دا ټول ټرو ده، درې واړه کنډیشن ترو دي سره. په همدې شکل موږ کولی شو د نور اپریټر نه هم استفاده وکړو. موږ ورته وایو زیات وي، کم وي، مساوي وي او دې ته ورته نور. یو بل ریل لایف مثال باندې موږ کار کوو. ریل لایف یو مثال موږ کارو چې کمپیریزن اپریټر به موږ پکې کارولی وي. زه داسې وایم
انټیجر یو ویریبل زه ډیټا باخلم خپل ایج ورته ډیفاین کوم زما ایج زما عمر څه دی 15 دی یا په همدې شکل تاسو کولی شئ چې عمر دې څومره وي تاسو کولی شئ فکر وکړئ 30 دی نو دا ایج ما راواغسته او دې ته مې ویلیو اساین کړ 30 او بل ویریبل چې موږ لرو کله تاسو ووډ ورکوئ رای ورکوئ هغې لپاره شرط ده چې عمر ستا باید 18 وي او یا 18 نه زیات وي نو اوس موږ داسې کوو خپل د عمر ګورو چې هغه رای ورکولو شرایط ته موږ برابر یې که نه د هغې لپاره زه کمپیریزن اپریټر نه استفاده کوم نو زه ورته وایم پرنټ اف ورته وایم دې کې ورته وایم فارمټ سپیسیفایر ورته مشخص کوم چې دا انټیجر ده دلته ورته زه داسې وایم چې دا زما عمر وګوره که چیرې دا زما عمر زیات وي او یا مساوي وي د ووټینګ ایج سره معنا د رای ورکولو عمر سره که چیرې د هغې څخه زیات وي یا مساوي وي نو ته ماته 1 کړي 1 ریټرن که نو ته ماته ریټرن که 1 که چیرې 1 ریټرن که دا معنا چې زه په شرایطو برابر یم کولی شم رای ورکړم او که چیرې دا داسې وي 0 موږ ته ریټرن کړي نو ته پوه شه چې ستا عمر برابر نه د رای ورکولو لپاره هغه فالس معنی لري راځئ دا ټول چې موږ کوم مخکې کوډینګ کړی هغه زما نه دی پکار هغه کمنټ کومه ده دا ریل لایف مثال زما پکار دی یو مثال کارول غواړم تاسو دا راشئ کمپایل او رن کړئ موږ ته به نتیجه راکړي اوس وګورئ ما ته یو ریټرن کړه نو ما ورته څه ویلو چې زما عمر 30 دی او ووډینګ ایج د 18 دی دواړه سره مقایسه کوي ما ورته ویل وګوره که چیرې زما عمر مساوي او یا لوی در ووټینګ ایج ته خو نو ماته ته 1 ریټرن کا معنا ته اجازه زه لرم چې رای ورکړم او که چیرې 0 معنا اجازه لرم اوس لپاره نو ماته څه وایي یو نو دا د معنا چې زه اجازه لرم نو دا موږ یو ریل لایف مثال تر سره کړ د ووډینګ ایج او د خپل ایج د کمپیر کول لپاره دې ته ورته مثال موږ کوي شو د کنټرول سټراکچر یا کنټرول سټیټمنټ په ذریعه موږ کارو نو را روان مهم درځي چې هغه اف ایلس یا کنټرول سټراکچر سي په هغې کې موږ دا مثال ډېر په واضح ډول کولی شو تشریح کړو تر بحث لاندې ونیسو دا درس همدلته پای ته رسیږي دې درس کې موږ د سی بولینز په اړه خبره وکړه نو اوس لپاره خدای په امان د بیا لیدو په هیله ویډیوګانې سره سبسکرایب کړئ ملګرو سره شیر کړئ